بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. د ورور سوال کړی دی، وایي که دوه کسان په جمع باندې ولاړی، یو امامي او بل مقتدي، او دی په تشهود کې ناست او دریم کس راشي، نو دی به دا کس ځان سره رستو کوي په څه طریقه باندې او که نه دا به د ګس طرف ته کیني. د دې خبرې جواب ولا حول ولا قوة الا بالله هغه دا دی چې کله دوه کسان جمع کوي چې یو امامي بل مأمومي، نو په دې کې صحیح حدیث راغلی د ابن عباس رضی الله عنه چې هغه وایي بیت عند خالتي میمونه، زه د خپلې ترور خواله لاړم میمونه او ما رسول صلی الله علیه وسلم ولیده چې مونځ یې کو، نو زه د هغه ګس طرف ته ودرېدم فادارني عن یمینه، و زه یې داسې ونیولم او د ښي طرف ته یې راواړولم. نو دا صحیح حدیث دی. نو کله چې د امام ښي طرف خالی، نو بیا به مقتدي به د ښي طرف ته ودرېږي. او که چېرته دوه کسان یو ولاړي، نو د هغې کې بیا سنت طریقه دا ده چې هغه به ځان سره راوروستو کوي، یو مقتدي راوروستو کېږي یا به امام مخکې کېږي چې کوم یو ته کم اساني او مخکې ځای خالي، نو امام به مخکې کېږي او یا به مقتدي ځان سره راوروسته کوي. اوس که داسې حالت دي چې هغې کې دواړه ناست دي او په تشهد باندې ناست دي، نو دی خو دا راوروستو کولی نشي، نو یا به ورسره ګس طرف ته کیني او یا به ترې وروستو کیني. نو که چېرته دا د ده سره ګس طرف ته کیني، انشاءالله د دې ټولو مونځ صحیح دی او د دې مونځ کېږي. او په دې باندې علماو فتوا ورکړې ده، د شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمه الله او دغه شانته د لجنې علما هغوی دغه فتوا ورکړې ده که چېرته دی په تشهد حالت کې او دا د ګس طرف ته کیني، نو انشاءالله د دې مونځ صحیح دی، دغه مونځ یې کېږي. خو سنت طریقه دا ده چې هغه ځان سره راوروستو کړي، خو که چېرته اسان وي د ده لپاره راوروسته کېدل، نو حالت د تشهد کې راوروسته کېدل لږ مشکل دی، نو که دا د ګس طرف ته کیني انشاءالله د دې مونځ کېږي او د ده مونځ صحیح دی. والله تعالی اعلم.